قدم قدم شادي ساده د غمونو قافله ده د جدایۍ دغه کیسه ده مینه دې نه ده سره لمبه ده وای 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 په اندامونو مې خوره شوه مړې کړمه څنګه خشته اواز مې د ښځه چې څوک شته نه لږ داسې چکر به دې په ټوپه له ووایي او خدایه یو داسې زنانه کینه چې پټه پیره یې وخم لاس به مې وړینه وای خدایه وای د زړه ارمان مې الله پوره کړو هلکه زمین په کړي کې دا دومره ښایسته بلبله چې کوي ښه په جاره والله را روانه ده مدکیه ټکټ ترې راوخته واځمه چې ملاته وم ورسره ښه په جاره یا خو به مې بېعزته کي او یا به درته دا مینې ګلونه په غاړه کې واچوم درلم وای بسم الله بسم الله د اوږې پلیه نظر دې نه لګي جوړې وای ویم بیا راته د اوږې پلي وي ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله وای خیر خو دې نور د جومات مخه لیدلې کو ناسې ماشاءالله سبحان الله زه دې ولیدم نو مولا دنه جوړ شو وای ویم یاره زه خو پنځه شپې به مونځ کومه زه خو امام نه ساته ولاړ یم مولا خو نه یم خو نیکمله یم خالقه ستا د عقد ځکه نه غټېږي ته سهار ډېر په وخت پاسې پنځه وخته مونځ کې کنه که چم به خدای چرګوټي بانګم مخکې پاڅم همداره ته ووایه که نه چې تا چې ښایسته بلبله زموږ په کلي کې او موږ ته خبر همداره ته ووایه چې د کوم ځای یې اوس به ته مانه تپوس کوې چې ته زه د کوم ځای یم نو ولې تپوس په دنه نه کوم تپوس مې وکړو نو څه چلو شو تا ځان ته په شیشه کې کتې دي ولې مې نه وي کتلي ما ته وګوره ځان ته وګوره بیا راشه ما سره خبرې وکړه مړې نو څه چلو شو وایم اکثر د دې بدرنګو خلکو په نصیب کې داسې ښایسته ښځه وي بدرنګ وي ته بدرنګ نه ته د بدرنګو نه غټ بدرنګ یې ماشاءالله لکه ښکلې وه ښکلې راته تیاره د پیاز غوټه ګوره نو دا بېعزتي خو مې مه کوه که نه وایم دې زړه ته مې داسې پرېوتې تا راته ووایه چې ستا نوم څه دی زما په نوم به ته څه کوې چې تپوس مې وکړو که نه نو ګوره میډم تپوس خلک نه کوي زما نوم زرکه وی ماشاءالله ماشاءالله بیا خو به تا ته زه یو ګانه ډالۍ کړم صحیح ده ستا د نوم پسې صحیح ده زه ډالۍ که وی سورسالو په سر کا سورسالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا په ډېره نازه لکه زرکه ښې رامانه شه او بیا په ډېره نازه لکه زرکه ښې رامانه شه ډېر خماوې جوړې په مګې چاخپه کې ایښوده خدایه پاکه یاره موډکې ده خو زه مړه بس هې زه به انشاءالله ستاسو کور کوم ځای کې دی ای وې ملاس درته راوړمه ولې داسې یاره شانتې مې د باندې کېږي ګلشکرې میاشته چېرته پیریان خو نه دي ښکاره شوي د خدای نېکبت پیرې نه یم زما نوم مدکي خان دی مدکي خان او ښه په جارو دماغ دې راله خراب کړ که زړه ته مې پروتې نه وي اوس په مې دنه یو څو ټنګه ویستي خفه کېږه مه د سفرې میاشت داسې ویرېدم شانتې ښه بس یارېږه مه دا راته ووایه که نه چې تا ته کور کوم ځای کې دی دې بر کلي کې خو جومات سره خوا کې کور دی ها بر کلي کې دا صحیح ده زه بیا به ملاوېږو ښه صحیح ده صحیح ده زه الله په امان Thank you very, very much. خدایه پاکه که دا دې زما که نو تللم دا چې ګوره ګور مې دله وکته کور کې راته ویل پنډۍ ته لاړ شه په پنډۍ کې هم کار نه هلته داسې احسان کارونه وي یو کال پس پنډۍ نړۍ سمه دوبۍ یې کې ساده کړې ده مې کارونه نه یار واپس رالم ماړه بانې مه کوې غوټه به دې راوړي موږ ته بانې مه کوه که نو زه سعودي عرب ته تللی وم مړه ظالمه دا ته څه ټک کارونه نه وو د سره بارانونه وو مړه رښتیا رښتیا به وې زه د نالم نه که د 100 روپۍ دې راوړي موږ هم دې خرڅې موږ لم راکړه یقینو که زه تا ته دروغ وایم مړه دروغ درته وایم زما خبره واوره داسې کار وکړه تاسو خو چانسونه هسې هم ډېر زیات چانسونه وي او تا ته طریقې د کارونو معلوم بېروزګار یم ظالم اوس به کور ته څنګه ځم بیخي رښتیا وایي چې څه دې نه دې راوړي نو یاره ما بس راباندې قسم مه خورې ټیک شو بس پوه شوم ځان سره دې ملګری کوم هسې یو دو یار راله ولاړه وتښتېده خو ته راته کې لاړې غونته کې ښکاري په تجربه کاره مې چې څه یې ګوره چارګله نیمې به بیخي به 50-50 بس خوښه مې ده ځه نو ځه چې پرې ورځو دا دوبۍ ده ته چانسونه ګوره نور زما کار ده زه مخکې شه ځه سړیه
دا کارونه کوم څوک به ونه پېژني ظالمه په شرمونو به وشرمېږم ته ولې قرضدار یا خدایه پاکه مخکې ځو زه وبشې مړه یاره چانس ګوره چانس زړه مه وهه مړه چانس ګوره چانس ګوره بې خوده باسه ده وګوره رامنې په لارې په منځ کې کړې دا مسلمانان دي زما دې نه سخته یې لري وکیل په دې خلکو کې مسلماني شه لکه دې پټي ته واوړه که لښتې کې کښېنه ما څه کار یو کار نه کوم ته دلته ودرېږه غوږ کښېنه او یو ګوته کوم د دې کلي په دې خلکو د لار کوم لرې که د لارې لرې که ته هغه ته سیټ ته شه ته ته سیټ ته ودرېږه او زه ځم ما پورې ودرېږه زه راځم دلته ودرېږم السلام علیکم چانسی څنګه خیر دی باټي سکه مدام الکه پکار دی ضرورت مې ډیر زیات بیا جوړ تا ته بیا د چا د چانس نه چا اسمان نه یو د نیکی کار د سر رواني مړ صاحب سکار شه یره دې خلکو نه تم راغلي سکه او چاته مخ په دې سکه ته خو غوسه چانسی نه غوسه نه ګرمي نه ګرمي دا مړه چیر خطر دلته کورونه دي څوک خلک وو چې دلته سګي بیا چانس وي وشو کنه سیټ ته ودرېږه د سوال چانس وي هغه کاکا را دي دا اے کاکا بخیر بخیر څنګه ماما څنګه یې کېنه دا د څه دی دا میلې ګیره کړې ده ولې تاله ولې دا کې خو نه کنه ګورې ډېره مهرباني به وکړي زه به تینه پورینسي ویم که نه خو چې پرده نه ونه ویې ډایرکټ په بې د خپو غوټه کې ښه صحیح ده دا ملګری هم راغلی السلام علیکم پیسې خو به رانه نه هلې پیسې تا نه څوک پیسې ولې ته څه خو غټې هیلۍ ده دا الوزي الوزي په 800 روپۍ مې ورنه کړه د 15,000 سیدي شپږ زره پیسې راوباسه ځان یې ونیسه شاده پیسې راکوله دا واله 15,000 روپۍ دا سره کېده دا ته کېنه ته زه به تینه پورې سې ویم چې زه هم 1 2 3 ډایرکټ په بې خپو غوټه کېده چې ښه رالی وې نیسې به ځان له لاس لاندې که لاس دقه ورېږه ښه زه ورته ویم ښه صبر وکړه ځان سم که ځان له کومه ونه تښتېدانه 1 2 3 دا حقول دي وی دو کمارو ورګه زه به تاسو پسې پاتې سپي راولم ښه نو دا د رور پسې ځم مې دا خو ځم څښابین کوي یو دوه درې یاره تا خو ډېرې میاشتې شوې زما د دې بیمارۍ وډوټې لکه سړیا څنګه چل دی ته هم راته ناست په غټ شو راته په دې کټ کې هغه زوی مې دې لېږلي کار پسې هغه مې کار روزګار نه کوي کار روزګار خو زناوی کوي هغه ډېرې ښه کار وایي موږ به تا کار روزګار هم کوو ولې څه به څه کوې ټک دې مناسبه په پردو کورونو کې خدمتونه کوم نه ګوره چې کوم مثلا نه دی مثلا هغه ناسته ښه کار وایي ښه که نه د مسلسلې او ما ته به ګورې انګریزي ژبه نه کوې ګورې زه دوستان یم زه په پردو کورونو کې لوی لرګي مطالعه پیدا کوم نو خیر دا خو زنانه کار دي لوکي لرګي وینځه زه اجازه کوم نو څه چالو چې ته کوم خپل کور صفا کې نو خو کار ته دی وکړې چې لوی به ته ملاويږي او تعلیم سور باندې نه ته ملایي نو څه هم ستړي کړم کوم ناست راته کټ او زه سهار وختي تللی اوسه پورې رانلو دا څه ټیم شو خو ته کومې ماته به دې کور کې سوله کېږي چې ستړی شو خو څه چالو چې دا کور کار روزګار دی کوې که نو دلته هم کار نه کوم ما ته پردو خدمتونه هم درنه کوم خو دلته دې تاسې پوره کړې ده ماله ته یو پیاده چې دې راله کړه سر خوندوي بچه خو زه تا ستړی کړم 3 ځله خو مې درکړه بس که نور څه وکړم 3 ځله نو زه خو سهار کې چیز کړم بیا 10 بجو کې مازدیګر خو راغلی راغلی دا مازدیګر دی که نه ول مې در نه کړه څه به چیز کړه ښه ښه به دې بیمارۍ راغله دا مازدیګر کوم چې ولیکلي ما موږ هم دغه نه خلاص کړو د زندګۍ پتنګ بیمارۍ خو سینه سینې چې دې خبره شونه خو کوزي واو زوجه خارو خو بیا خوري ورکړي لکه ته مچ په غوړو کې دا ودانګې چل خوندلي یا زوی ګرانه مونږ په قلاره دا د زه راتلو ټایم دی خیر د چې سره نن دا څه چلو شو بس ماشوم ونه پیږي یا خدای دې ګور ما روزه وخی ما ته وایي یو په دې مینې خبرې کوي ګل په خیر دې بیا به کنه ماشوم دې رانه ستې وسره څه چل دی څه چل دی دا دې ګوره هذا لازم دي دعمهم ما تقرر سبيكون كيفية جابنا تقرير عقود بريدما وصلي بس ما دغه سړی ما اوس په مکمل سړی سمخه په سر باندې دا واده سره وته خو دې
بیا یو پاره ولې راځي ګوره ما نه واده نه کوي نه نه منګه کوچی لا واده نه کوم ها ولې ته ته کوچ کارما سمونو کې څه لکه دي نشته لا دلالک دی چې ناتي تیار اخري اوس به تام ساتم خو زه باندې ساتم مې مو دا چې کار دې کنه یا خبره ته وکړه نو که شابه بیا وکم دا چې ګوره تو که خبره ده خبرې پشان وکنه بیا ټیک تا کوکل نه وا نو به دا دوی کې بدله ماتوم نه دا چې وو قسم دې ډېره خسته خبره ده چې څه خبره ده مې زما یو چې دې خوښه شوه نه یا نو په سترګو لانده به چې ستا خوښه ده نه نه خیر ده ده خوښه شوه دې خو نه دې خوښه او که زما خوښه شوه که په هر حالات دا دې ګوره که په ډډې که په ټوپکې که په هسې ماله به دا جینۍ چې سر پنجه دې نه کوم ولې ماماجي خو مې شته بچه بوزې وکړي توره باز خاندي چې زه نه غواړم دا دې شته ده ښځه نه کېږي ولې دا دې ګوره ته مې ولې مورې ورته ووایه که نه چې کار روزګار دې نه جوړ کړی بچي تام ساتم پلار دې په پردو کورونو کې خدمتونه ستاسو لپاره کوم سبا ته تاسو نه وروړم یو خبره کوم دی به یو او که نه خیر دې زما دا بس خاوندو به کوله هسې څه دي که نه ستا خبره خو به زه رستو منم ما ته به بیا کور موضوع کوي صحیح ده اول زما دا کار وکړه دا پیسې واخله چې ګوره بې معلومه که نه نو هغه هفته به درک پېژنې ما سړی ښې کله کله ګورې په هغه شخصه کې په کار راغلی دا پیسې ما ته په جیبې ته راډې کړې وې صحیح ده او تا به ولې یوسې بیا د بابا علاج مې وشو بس لږ د ملس پکې پاتې دی بیا دا به تېږي اوس بیا باقي دعاګانې کوې صحیح ده صحیح ده ښه په چارې ولاړم ښه خو ګورې په دې خبره لږ سوچ وکړې ښه صحیح ده که نه د پاسه ځه هم به سوچ وکړو ځه ځه ټول ګپې هلکه ما وی که نه چې هسې خبره مې کوله یا دې سړي سړي وي وایا سم نه یم کوې پیرې چې هغه زه راځم چې درته کوم صحیح ده هسې لږ سنځي پاتې نه کومه دا دې بیا چې تیاري مور خوله کې اچوسې سر خوړلې پچاس هزاره یو گوشی دوه کاره یارم صفا شو راځه ورګه تا خو سرګرانو سره ورګه کنه ګورو کنه اسری وګور پړه مې سچر کیږي وای نو چانسینو وای نو بس تاسو ګرځم دا روزګار به کوم څه کوم وای پړه مې سچر کیږي یاره کا دا خو کاڼي دي مړه نو وی دي کنه وای نو په کاڼو څه کې یاره ته څه نو دې څه بس کې مړه سره مطلب دی چې وای ته وی غورځولې نه کوم مړه کو روپیه نشوي کنه نه ستا په مطلب زونه رسېږي وای چانس راځه بس منم دی را باټې مو په دې ځای کې دې څه کوم وای څه کېدل چار ګوډه دونه کله راځي یاره بس پرون راغلی ما نه مړه پرون راغلی او په مې سخت یارو یو کال پس نه مړه څه کته چېرته روان زه خو تاسو بازار ته روان یم نه مړه یاره کا بازار ته به لاړ شو دا خو هم تشپاڼی دی خو راځه موږ به په یو ګیلاس شربت وڅښو یاره مې مېلمه او که شپاڼی نه ما وویل داسې نه تانې یادم ښه دې په موږ به وڅکي راځه په موږ په تاسو به اوس کوم ګپ به لاړ شو په دې نږدې وځو نوي تازه کور کې دې خیر خیریت والله بس ښه خیریت ته چانسي وه وایم د خدای نېکبخته هغه ماما خو مې ګوره ډېر بدمعش شوی دی کوم یو توراباد خانو هغه واو ته خو به نن سبا غواړې که نه هغه حاجي ګل یم د کراچۍ نه راغلی او موږ څه اوس کې رډم نه هلې که لکه وایم اوس ته نه ویم بیا به د باندې بل زیرې کوم لکه دا خبرې پرېږده وایي ګرمي ده ځئ چې څومره راباندې کې راځې راباندې هلکه دا مامون ته ده ما ته غوږ مامون ته دي ما ته پته چې کالی دی پکې درې واړه داسې لکه د رونو وروره چې سوی پیپ مامون ته زما په لاس کې دا بس ستا خوښې زما خبره وه بل یو کار تاله د قسمت خبرې تاله موږ 1 لک روپۍ درکړو بس دا موږ د راچرسو ډېر هوښیارې هلته به کالي به ډېرو پیسو وي نو ته څه ته ووایه بس یو کار به وکړو که نه
ماله مې پلار 500 روپۍ راکړي دي که نه ویا قرضدار دي د یو څه په تا بدله درکړم که نه هلکه مړه نو اوس دا کمې نه دي مړه به څه دي که نه ډېرې کمې دي ولې تاسو پسې پیسې ورکړي دي قسمت مې رد شو قسمت ای به مړه زما د ملګری د قرضدار یې راغلی دی نو ده ته وچیني داسې کار زه لکه ملګری دغه دا د ده قسمت دی زما وخت راویښ شو ستا هم راویښ شو ده هم راویښ شو ښه په چاره دا وایم پیسې وګوره مړه چې ته خوشحاله صحیح دي صحیح دي زموږ ورور یا تاسو یا موږ سره سبا خو به خامخا چې ته د پلار درک لګوي خبرې پرېږده درک لګېدلي دي باقي به بیا پرېږدم درک چانسي خبرې پرېږده مړه زه چې ځو ملیکو نه چانسي ویم بړه ویم په رښتیا چانسي دا خلک رښتیا وایي چانسي 5,000 او 15,000 او کاڼي دي په خاص نو څه کوو کوم دې خوا نو خوا څه کې دې خوا زرګي دې خوا راشه نه لالا درلمه راشه ولې لالا څه کوي دې مسلمان خو یې خپوره له دکتور کوي لاس له دکتور کوي تاسو به داسې ګرځئ کور کې دا ته وایه یاسمین پته ولګېده که نه څه پته به ولګي سهار وځي او ماښام راشي پته نشته چې چېرته ځي ټوله ورځ بس د وړو سره بیلولي کوي نو بس ستا رور دی تا ته تللی دی نو ته چې سهار وځي ماښام راځې او هغه هم دغه دی ووته نو زه سپزول نه ګرځم زه خپلې سهیلیانو ملګرو کره ځم غم خادي کوم مور خو مو نشته نو زموږ خو نه په وخې چې راغلي بیا یې دوه ملګري جوړ کړي دا بټوي تاله ته چېرته تللی وې ته چېرته تللی وې زه تا پسې درغلی وم که نه لالا راته وې لاړه ته ما پسې په کم خندي کې تللی وې چې ته سهار وتې او مازدیګر رالې ته چې سهار وتې وې زه چې سهار وتې یم زه نیمه ګنټه مې تېره کړې ده یا مسلمان رسمه ستا بوی دی لالا یو دا هلته یو دوه کسانو که نه غولی یې کړي که نه نو ما ته یې وي دا وي دغه دی وي ایلې م ګیره کړې ده او بالټي یې پېښو ما ته وي ایلې ده وي چې پا نسي او 15,000 روپۍ م رانه واخېستې او هغه چې مې راغولي ووه ویله ستا بیا خو بس یوه 15,000 روپۍ زه تاسو چېرته وې هلته مې په لار کې مونتې وې پیسې مې واغېستې اوس یې بس څه بوندار دی بس اوس ما ته نه وایې زه یې خو له نه وینځمه ځکه مې دا کله قرض کوم په څه په ورپات خو چې ده نه به لاسه جوړېږي دی به لا نور هم غټېږي غټېږي نه بوډا کېږي ګیره سپینه شوه هغه ده لالا به م تاله م واده کومه بس دی زما په دې کور کې ړه ستړی شو کله مې چېرته خوشحالي ونه لیده تا د خدای واده کړي زما دغه ارمان دی او بس الله یې د هر چا نصیب کړي لالا څه ووایم نو تاله پهله واده کومه بس چې زما د سر نه دا بوج سپک شي نو ته مې نه واده کړي که نه نو زه واده نه کوم نو چې زه واده وکړم تاله بیا څوک لوب کوم الله مالک دی الله ته یاسر ته کښېنه او زه ورځم د یاسمین پسې ښه لاسونه وینځم که نه لاسونه زه خو وله نور نه شمه وینځلی زمونږ هم په دې کور کې نور ړه ستړی شو الله دې راله خشته شانتې رشته راولي بس چې د دې کور نه رخصت شو وله به مړه سپک شي ګنې په دې کور کې خو ارام نشته السلام علیکم وعلیکم السلام ابتاب تاسو یې جی اصل کې تا سره م څه کار ویه وایه که څه کار دی دننه به خبرې وکړو دا اصل کې د لارې خبرې نه دي جي ښځه راځه درلم جي درلم دا کور راته داسې غټ ښکاري چې اجنې به راکړي کورا به نه کي غلی شه سرکوزې تا ته زه معلوم نه یم دور عباس خان خو صرف نوم کاتي دی ما دې خو دې وي چې د شپېلو په ټوپکو کې ته د لوچته کمه راځه لالا نن به دې توره ګورم راځه مخکې شه چې اجنې به راکړي کورا به نه کي کښېنه تا راته ووایه څه د مطلب خبره وه اصل کې زما هغه خوړی نه دی مرده کېږي ما وی د هغه دپاره مې سره شته کته نو هغه سرکوزي وی چې واده غواړم که نه نو داسې راتېرېدمه ما یې دې کلي ته نوې راغلي نو زه تاسو کره به م درشم او ما وی ستاسو دا کور راته بلکې خولې مو زرګي ته راشي دې خوا السلام علیکم کښېنه نور تاسو انټي څنګه یې ښه یې انټي پنجابیان خو تاسو نه یې دواړه وروڼه داسې سپک ښکاري دا وګوره د اوس نه بیا دا خبرې کوي
دا تاسو خبره کوله ما دا خبره کوله ما وی چې کوم زما خورایي دی د یو نمبر لوپر او جوارګر دی داسې اصل کې پردې کور چې سبا برباد شي خو دوی خو بیا تورباز خان پسې راځي کنه چې جینۍ داسې او جینۍ داسې داسې خبره ده زه وایم ما اسم نه وي بس هسې اوبه مې څښلې په دې لار تېرېدم دا د څوک پاسې وځي وي تاسو ګډوډ شروع کړئ شبا زه شاګه وځي ما ته خو تورباز کم او دوزباز زیات ښکاري ورته نشته څنګه خلک دي دا مزه په دا سوچ کوم کنه چې د بي بي سي نه پیسې جوړېږي Este ya los videos a poder ganar. تاسو ټیم شو نو یمن د سټو د کې چې نو خو ګټي دي کنه نو کوتي یې پیسې ورکړې هم چې تر کې کړې نه یې ځل نکړې سړي ورکړې بیا کو نه دې به نو کې کینو ما پیژن یو کنه السلام علیکم تاسو ګولا خیر پخیر پیسې دې ورسولې پیسې مې داسې ځای ته ورسولې که نه چې سم ښکلي ځای ته مې ورسولې نه او که نه تاسې مورې زه سم خوشحال یم یو خوا مې جینۍ خوښه شوه بل خوا مې کاډو ډبې دا کوم ځای څه وروره که نه نو کنه ته کنه تل خو دې ما کړه نه څنګه کړه به خو ته ته باندې کنه خسه کېږم که نه تاسې ګوره یم روان وم ملګري مې په لار کې مخې له رالل بازار ته تلو صحیح ده چې روان وو دا ډبې ته لار کې پروت وو په درې کسه مونږ وموندو پوه شوې چې همه داسې اوس انګودې کې د ترو کالي دي څنګه کوي او که نه دا خوی څه وي داسې کار وکړه چې یا موږ په دوه کسه باندې 1 لک روپۍ را که یا تا سړي نو وي ته موږ نه راکړه نو بس ما ولا 50 ورکړه ما یې مواجه را روان دي بس ناوې ته به یې واچو که د بي دي ځان ته کو د نن بچي کنه د نن بچي ما ته پته لګي چې بعضې کې ته ګورې ډېر هوښیار یې د مخیار پچا خو څنګه کاري دی زه تا ته تللی یم ما ته تلې بلکل وګوره دا دې څه سلام علیکم څنګه دي وای ما 500 روپۍ اخلاص ما دا تعبیر وکړه زه دوکه شي ما بیختي وځه ته خو چې کوم دي د سره ماته نه ترې پتا دا دې څه چلو کو دا دې ګوره غلط شوم وای دا څه دا ټول دا کار